پاکستان حکومت د عمران خان روغتون ته د لیک د سترې محکمې حکم ننګوي. سلام، وخت مو په خیر. تاسو د نن ورځې خبري ټولګه له بارزي پریس څخه اورئ. نن د پنجشنبې ورځ د 2026 اګست 20 ده. د پاکستان حکومت سترې محکمې ته د پخوانی لومړي وزیر عمران خان له زندانه شخصي روغتون ته د لیږدولو د حکم پر ضد د بیاکتنې عریضه وړاندې کړې ده. سترې محکمې 2 ورځې مخکې امر کړی و چې عمران خان د طبي معاینې او د درملنې لپاره د اسلام آباد شفا نړیوال روغتون ته ولیږدول شي. د محکمې په حکم کې ویل شوی چې د عمران خان د روغتیا د ارزونې لپاره د یو طبي بورډ جوړ شي چې متخصص ډاکټران او د هغه شخصي ډاکټر پکې شامل وي. محکمې همداراز د هغه د کورنۍ د اونیزو لیدنو او له زامنو سره د ټلیفوني اړیکو اجازه ورکړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي د یو بندي شخصي روغتون ته لیږدول باید د زندان د نافذو قوانینو له مخې ترسره شي. حکومت استدلال کوي چې د سترې محکمې حکم د بندیانو د درملنې له موجودو مقرراتو سره سمون نه لري او کېدای شي د نورو بندیانو لپاره هم ورته غوښتنو ته زمینه برابر کړي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تړ ویلي چې حکومت د عمران خان د درملنې مخالف نه دی، خو د شخصي روغتون د انتخاب په برخه کې اعتراض لري او غواړي محکمه خپل حکم بیا وارزوي. د عمران خان ګوند تحریک انصاف پی ټی آی بیا د سترې محکمې د حکم د عملي کېدو غوښتنه کړې او د هغه د روغتیا په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ویډیو کتل څخه مو نړۍ مننه. تر نور لحظه پر لحظه خبري مطالبه لپاره لمن سره پاتې شئ. زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړئ. بارکزه پریس ټوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.